نور محمد تره کې په خپله لیکوالي کې داسې څه راټول کړي او د خلکو مخ ته یې ایښي دي چې نن هم زموږ د ټولنې له نیمایي زیاته برخه له هماغه حالاتو سره مخ ده. کوم چې نور محمد تره کې له نن څخه 16 لسیزې مخکې بیانې کړي. دلته یوه داسې کیسه ستاسې مخ ته ږدو چې نن ورځ هم موږ ټول ورسره مخ یو. د دې کیسې نوم دی د کور ګټه د لاهور ګټه. په دې ډول خلک له موږ سره څه ډول ظلم کوي دلته یې اورېدلی شئ. د کور ګټه د لاهور ګټه. د سبا ناري مېز ووډل شو. د کاله عذاب پرې راټول شول. یو په عمر پوخ سړی د مېز پر سر کښېناست. هغه لږ څه خپه غوندې ښکاري. په ډېره بېمیلۍ د رومي بانجڼو د اوبو ګیلاس ور واخیست او یو غړپ یې ترېنه وکړ. خپل مشر زوی ته یې مخ ور واړاوه او ورته ویې ویل: ښاغلی نه و راغلی؟ تر اوسه پورې نه شو ښکاره؟ ګوندې د باغ په څښتن پسې به تللی وي. هو، په دې نږدې توابو کې هم دا یو سړی دی چې لکۍ په لاس نه راکوي. نن او سبا کوي، خو معاملې ته نه حاضرېږي. دوهم زوی یې ورته وویل: هغه ډېر کافر سړی دی. تر څو پورې چې یوه لویه بیزو ورنه جوړه نه شي او په یوه غیران پسې په لوبه ونه ګرځول شي، هېڅ وخت به حاضر نه شي چې دا باغ راباندې خرڅ کړي. مشر زوی یې وویل: اخر به تن راته کښېږدي. په هر صورت چې وي دې کار ته به یې اماده کړو، ځکه زموږ هم بله چاره نشته. که دا جایداد په لاس را نه شي ګواکې موږ هېڅ نه لرو. او را په یاد شو، زما مغزو ته یو ښه فکر راغی. هغه دا دی چې موږ باید ښاغلی ووینو او د هغه په غاړه کې یې ور واچوو چې دعوه په وکړي او په دې توګه به طبعاً پیسو ته اړ شي. ځمکه او باغ خلاصه چې هر څه به راکړي. پلار یې د دوی خبره غوڅه کړه او ویې ویل: د دې چاره اسانه ده. تاسې دا فکر وکړئ چې دا دونه پیسې چې اوس بیرته راغلې او کوټه کوټه پرتې دي، څه به په کوو؟ په کور کې د دوی ایښودل خو ښه کار نه دی او خطر هم لري. هغه لا څه کوي چې له ګټې وځي او وتل یې لا هم دي. معاینې یې ورته وویل: لږ څه احتیاط پکار دی. پر داسې شیانو باید بندي کړی شي چې بیا بیرته ژر او تورتې لاسته راشي. زما په خیال د نورو کلو غوندې باید غنم پرانیسو او په پسرلي یې خرڅ کړو. تاسې ولیدل چې د بچګرو په وخت کې مو څونه ګټه وکړه. یوه افغانۍ مو لس نه شوې. تر دې بل ښه او برکت کار نشته. باید سمدستي په همدې کار پیل وکړئ. درېیم زوی یې وویل: سږ کال به مو دا کارونه ښه سر ونه نیسي. ویل کېږي چې مراقبت به وشي او مشکلات به جوړ کړی شي، ځکه چې ځینو نورو غټانو هم دې کارو ته لاس ورته کړی دی. هغه بل را غږ کړ: پیسه د زوی سر وهي. په دې خبرو پسې مه ګرځئ چې یو څه زهر دې په خوله کې ور واچول، هر کار به ستا پر زړه وشي. له یو څو نورو خبرو او دلایلو وروسته فیصله وشوه چې د حویلۍ د سر 4 خونې باید سم د لاسه خلاصې شي او هلته غنم واچول شي، او هم د توړۍ د زوی کره باید دا احوال ورکړ شي چې هغه هم څو خونې د دې مقصد لپاره خلاصې کړي. په پای کې مامور سړي په متناعت او امرانه غږ دا هم وویل: هلکو، تاسې به دا نورو خلکو لکه خان او خان پسې څار واوسئ چې هغوی خپلې پیسې په څه شیانو بندوي. مشر زوی یې وویل: اکثره یې په همدې شیانو بندوي. هغه بله ورځ مې ولیدل چې خورا ډېر غنم او جواري یې کور ته ننه ایستل او ویل یې چې څه وکړو، خواران خلک یو، خپله غریبي کوو چې یوه خوله مړۍ وګټو. په دا بله ورځ دوی د غنمو په رانیولو پیل وکړ او علاوه پر خپلو غنمو یې
په لږه موده کې ډېر نور غنم رانیول چې خورا درنه ذخیره یې ترېنه جوړه کړه او ټولې خونې یې پرې ډکې کړې. پسرلی نږدې شو. د ژمي د واورو هم دومره مزه نه وه او بارانونه هم دومره ډېر ونه شول. خان خورا خوشحاله دی او تخمین کوي چې که مو خدای سږ کال له همدا غشی پر نشه کړ نو یقین دی چې سم د لاسه به د کور هر غړي ته نوی ماډل موټر راغواړم. د حمل د میاشتې اخیره ده. بیا د سهار پر ناري سره ناست دی. پلار مشر زوی ته وویل پرون خورا زوږ و او خلک نارامه غوندې معلومېدل. اول دې ونه پوښته چې علت یې څه و. زوی په خورا ورین تندي او اعتماد ورته وویل پرون په منډیي کې نږدې ډېر خلک مړه وو ځکه چې غنم خورا ګران او لږ شوي وو. نرخ هم خورا ښه لوړ شوی دی خو هغې اندازې ته لا نه دی رسېدلی چې باید ورسېږي. ماینې په فاتحانه نظر خپل مېړه ته وکتل او ورته ویې ویل پرون د هغه باغ والا یوه خپلوانه راغلې وه او ویل یې چې هغه اوس حاضر دی چې خپل باغ او ځمکه پر موږ باندې خرڅه کړي او حتی دې ته هم ولاړ دی چې خپل شین فصل هم ورسره راکړي. مشر زوی پلار ته مخ کړ او ورته ویې ویل دقیق او باسنجشه پلان هم خورا ښه شی وي. په سلو کې سل کامیابه کېدونکی وي. له هغه وخته چې کاکا د خپل ورور د وژلو وعده وکړه او څو ځلې یې لاندې باندې وځغلاوه او دواړه زامن یې وربندیان کړل نو اوس سمې ته راواوښت. شین فصل لا څه چې هر څه خو به لا راکړي. پلار یې ورته وویل نو جنګرو ویلي دي چې سږ کال به غنم په منونو نه خرڅېږي بلکې پچ ټاکیو او مسکالونو به خرڅېږي. که دا خبرې رښتیا شي نو واقعا دا ټولې خونې به له روپیو راډکې کړي چې لس پوښته به یې نشو تمامولی او هم به شاوخوا ځمکې او کاریزونه ټول راونیولی شو. په دې وخت کې د دوی د لوی او مجلل انګړ ور وټکېده او خورا زوږ او ژړا وه. پلار یې وویل ګمان کوم چې د دې سیمې خلک دي او ټول راغلي دي چې غنم پر خرڅ کړو او په پور یې ورکړو. چې ور ووتل ګوري چې یوه لویه ډله خلک چې اکثره یې له لوږې نیم ژوانده او سترګې یې په کولکانو کې ژورې لوېدلې دي ولاړ دي. په دې ډله کې اکثره کوچنیان ښځې او سپین ږیري دي او اکثره یې نارې او چغارې وهي چې د خدای لپاره له لوږې مړه شو. دوی چې دا دومره خلک ولیدل وارخطا شول او د انګړ ور یې ورتمبه کړ. د وره له شا څخه یې غږ ورته وکړ نور خلک دې تیت شي. یوازې 3-4 سپین ږیري دې پاتې شي چې له هغو سره نرخ مات کړو. خلک سره خپاره شول خو یوه سپین سرې ښځه ور وړاندې شوه او د وره له چاکه یې په خورا عجز ورته وویل یو کوچنی لمسی مې دی چې له لوږې یې د سترګو تور ځي او سپینې راځي. که لږ رحم وکړئ او سمدستي یوه ګوله ډوډۍ راکړئ. مشر زوی یې ورته ورغږ کړ ودرېږه چې نرخ معلوم شي. څو کسه سپین ږیري او مخور کسان په کور ننوتل او سر ځوړندې کښېنستل. په نرخ باندې خبرې شروع شوې او وروسته له دې چې څو تذلیل کوونکې خبرې یې واورېدې نرخ په دې توګه وټاکل شو. په نغدو من په 50، د 1 میاشتې په پور 60، د 2 میاشتو په پور په 80 او تر حسد پورې په 80 افغانۍ. خلکو چې دا ترتیب غنیمت وګاڼه او د خپل ځان لپاره یې د نجات وسیله تصور کوله په لږه موده کې اکثره برخه غنم په پور او یا په نغدو ځینې رانیول. په دې وخت کې احوال ورته راغی چې خان او نور یې تر دې لا په لوړ نرخ خرڅوي او خورا لویې ګټې یې وکړې. دې خبر په دې کاله کې تاثیر او خواشیني پیدا کړه او خورا خفه شول چې موږ خو ډېر تاوان وکړ او په دې توګه یې خپله پخوانۍ خسارات تر یو حده پورې تامین کړه. بله ورځ زوی یو ښکلی کتلاک راوړ چې په هغه کې د هر ډول ګړندیو موټرانو تفصیلات او عکسونه درج وو او پلار ته یې وویل
چې اوس باید د سږ کال د ماډل فرمایشونه صادر کړو، چې بیا ناوخته کېږي. هر یوه ځان ته بېل بېل موټر خوښ کړ او فرمایشونه یې صادر شول. ده په ډېره خوشحالۍ معاینې ته وویل: رښتیا یې ویلي دي چې د کور ګټه د لاهور ګټه ده. ورو ورو د پورو میعاد راورسېد او د دې بډایه د ناظرانو لخوا پر خلکو باندې تقاضا شروع شوه او ناظرانو یې هرې خواته په شدیده فعالیت پیل وکړ، خو خلکو یې د تادیه کولو توان نه درلود. دوی هم د خپلو اسنادو په موجب عرضونه پرې کول. له دې جهته اکثره یې بندیان شول او چا کډې وکړې او سترګې یې نیغې کړې. او په دې ترتیب د دې کهول جایداد نور هم پسې غټ شو. یوه زلمي هغو کسانو ته چې کډې یې کولې وویل: ورونو، په دې ترتیب ستاسې خلاصون نشته. باید د دې ډول محتکرینو او د دوی د ملاتړو په مقابل کې یو موټی شئ.